ایمان او جرأت معلوم سي. هر برید دې کړی، کوچنیان دې شهیدان کړي، زنانې دې شهیدانې کړي دي. وروره په 100 مترۍ، په 20 مترۍ، په 30 مترۍ، په 15 مترۍ کې در سره د ملي دفاع وزارت سرباز در سره پروت دی، خو هغه وویله چې ستا ایمان او جرأت معلوم سي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د آران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. پر افغان خاوره د پاکستاني پوځ بریدونه اسلامي امارت وایي چې په مناسب د وخت کې به پاکستاني رژیم ته کلک ځواب ورکړي. پاکستاني لوري د څو اونیو ځنډ وروسته یو ځل بیا د افغانستان پر څو ولایتونو هوایي بریدونه وکړل، خو ورسره جفت اسلامي امارت ګواښ وکړ چې دغه بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي دغه بریدونه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغو بریدونو کې د خوست په ګوربزو ولسوالۍ کې 9 ماشومان او 1 ښځه شهیدان شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي تېره شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګوربزو ولسوالۍ مغلګۍ سیمه کې پاکستاني متجاوز پوځ یو تن ملکي ځایي اوسېدونکي پر کور بمبار وکړ چې 9 ماشومان، 15 هلکان او 4 نجونې او 1 ښځه شهیدان او کور یې ویجاړ کړ. په کونړ او پکتیکا کې هم هوایي تجاوز شوی دی چې 4 ملکیان ټپیان شوي دي. ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت وایي ویلي دي چې د دغو بریدونو ځواب په مناسب وخت کې ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان د تېرې شپې هوایي بریدونو او بمبار ته په غبرګون کې ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په حریم تجاوز وکړ او په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه لا ټولو نړیوالو نورمونو سره په ټکر کې دي. وړاندې ویل شوي دي چې د پاکستاني پوځیانو دغه جنایت نه یوازې لاس سره وړنې نه لري، بلکې یو ځل بیا یې ثابته کړه چې د غلطو معلوماتو پر اساس اقدام د وضعیت لا ترینګلتیا او د پاکستاني رژیم لپاره له ناکامۍ پرته بله پایله نشي لرلی. دغه جنایت په کلکو ټکو غاندو او یو ځل بیا تکراروو چې له خپل هوایي او ځمکني حریم او خلکو څخه دفاع مو شرعي حق دی او په مناسب وخت کې به پاکستان ته لازم ځواب ورکړو. او خو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د دغو بریدونو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستاني لوری باید له دغه ډبل دښمنانه پالیسیو لاس واخلي او د راتلونکي په اړه فکر وکړي. همدغه راز د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د شهیدانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده او د دغه عمل غندنه یې کړې ده.